دا منظم او نوي رغېدلي سړکونه، پلې لارې، پلونه او پلچکونه هغه پرمختګونه دي چې د خوست ښار ته یې لا ښکلا او پراختیا ورکړې او د خلکو ګڼې ستونزې هواري کړي دي. په وروستیو کلونو کې د خوست ښاروالۍ له لوري د بېلابېلو رغنیزو پروژو په پلي کېدو سره د ښار په بڼه کې د پام وړ بدلون راغلی چې اوسیدونکي یې اغېزې د خپل ورځني ژوند په اسانتیاوو کې احساسوي. تازه د خوست ښاروالۍ مسوولین وایي چې د روان 1405 مالي کال لپاره د ښار د لا پراختیا، ښاري ښکلا او د خلکو ستونزو ته د رسیدنې په موخه 13 نورې رغنیزې پروژې پلان کړي دي چې له اداري مراحلو وروسته به یې عملي چارې په تدریجي ډول پیل شي. د مسوولینو په خبره په دغو پروژو کې د سرپټو ویالو، سړکونو، پلونو، پلچکونو، پلې لارو او یو شمېر نورو عامه تاسیساتو جوړول شامل دي چې په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو د تګ راتګ ستونزې راکمې او د ښار منظم جوړښت به لا پیاوړی شي. د خوست ښاروالۍ په خپل انکشافي پلان کې په 1415 کال کې تقریبا تر 13 خواوشا پروژې لرو چې تر ډېره په د ډیزاین او برآورد په مرحله کې دي. یو څو پروژې د تدارکاتو مرحلې ته تللي دي چې انشاءالله په نږدې وخت کې به یې کارونه عملا په ساحه کې پیل شي. د خوست ښاروالۍ مسوولین څرګندوي چې د دغو پروژو پلي کېدل به نه یوازې د ښاري خدمتونو په ښه والي کې مهم رول ولوبوي، بلکې د خوست ښار ښکلا او پراختیا ته به هم نوی رنګ ورکړي. وخت ورکړی دی، په کم وخت کې به انشاءالله دا تکمیلیږي. تېر کال چې کوم دی هغه 2.5 میلیونه انکشافي پلان لرلو. خوست ښار هغه ښار چې د تیر په پرتله په ښکلا او پراختیا کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې د روانو پروژو په بشپړېدو سره به یې ګڼې ستونزې هواري شي. بل لور ته د خوست یو شمېر ځایي اوسیدونکي د دغو پروژو له پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې تر دې وړاندې هم د ښاروالۍ له لوري ګڼې پروژې پلي شوي دي چې د ښار په پراختیا او ښکلا کې مهم رول لوبولی دی. ښاروالۍ ډېر ښه کارونه کړي دي، د خصوصا خوست لپاره چې موږ ته د پوهنتون سړک جوړ کړو او موږ ته بل د مخکې د ګراونډ هغه سره څنګ کې دغه سړک جوړ کړو پیاده روونه، نو موږ ته ډېره اسانتیا رامنځته شوه. لکه څنګه چې ګورئ ډېر خوند کوي د سړکونه، نو د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې سړکونه باید صحیح معنه جوړ شي. لکه څنګه سړکونه پاتې دي دا باید جوړ شي په صحیح معنه. په داسې حال کې چې د خوست ښار د نفوس د زیاتوالي او ښاري پراختیا له امله لا ډېرو خدمتونو ته اړتیا لري، د روان کال لپاره د 13 نوو رغنیزو پروژو پلي کېدل به د ښار په بڼه، ښکلا او د خلکو په ژوند کې نور مثبت بدلونونه هم رامنځته کړي. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.